دا د نرګس ګل دی ښه او دا د مملې باغ کې کرل شوي دي ډېر پخواني تاریخي ښه او دا اجاره کېږي موږ اخیستې دي او چې څوک وغواړي دې له دغسې دستې جوړوو څوک څه فرمایش راکړي موږ ورته غونچې جوړوو دا غونچې خو ډېرې کمې دي او چې موږ هلته یې ګورو دا غونچې بیخي ډېرېږي دا څنګه دا چې دی غوټۍ ده که نه او دا دومره هغه نه وي لکه معلومیږي چې کله دا وغوړېږي دا بیا ډېره غټېږي او دې ځینه موږ ګل چې ورکوو کابل ته وړي جلال آباد ته وړي او همدلته موږ خرڅوو دا یو غونچه په څو خرڅوئ دا یو غونچه چې دی اوس دغه کاکا یې هغه کړی دی فرمایش 1500 افغانۍ یوه غونچه قیمت نو تاسو چې دا په اجاره اخیستی دی آیا په دې کې ګټه کولی شئ نو کوشش کوو ګټه او تاوان د الله لاس کې دی انشاءالله بس انسان پاري الله پاک توی نه راکوي د ګټې په تمه یې نو کله دا ټول ګل پکې ورغوم فشارونه دي دلته هغه ځای کې چې وي د امیر حبیب الله خان د وخت کې هغه یې لرې کړې هغه جمهوریت کې ویران یې کړې دی ویران کو او ویلې دا نوي جوړ او هغه نه نوي ستونه د قمندان عبدالحق دی چې کډیر و بیا دې له پېښور نه خښتې راوړې بیا یې جوړ پېښور نه دې ته خښتې پېښور نه یې ورته دا خښتې راوړي هغې وخت کې خښتې نه وې دلته نه 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 داسې په دې نرۍ اوبو باندې په دې لارې ورته جلال آباد حکومت و او دی دا جوړ کړو بیا ویران شو بیا جوړ کړو بیا په دغه جمهوریت کې بیا هغه کړو اشرفغاني وخت کې ورته 2 میلیونه پیسې منظور کړو دې دپاره دغه ښارونه او دا سړکونه دا به جوړ شي دا دغه دلته کېږي نارنج دا و دا کانال وړي دا راسې زراعت هغه پرې خرڅ کړه چا باندې خرڅ کړي دي مملي باغ یعنې هغه سیمه چې د چنارونو صفت د افغانستان په هر ګوټ کې کېږي. مملي باغ هغه سیمه ده چې د هېواد له هر ګوټ څخه ورته ګڼ شمېر سیلانیان راځي.
افغانان ورته راځي. د افغانانو ترڅنګ دلته بهرنیان هم راځي او د میملي باغ د تاریخ په اړه باندې هغه معلومات راټولوي چې د دې خلکو په اذهانو کې وي. میملي باغ شاهجهان جوړ کړی او شاهجهان یعنی تقریبا چې سلګونه کلونه وړاندې دلته یو امپراتور تیر شوی و او د هغه امپراتور پر مټ باندې د میملي باغ سیمه جوړه شوې ده. راځئ د میملي باغ د سیمې په اړه باندې له دې ځای میشت یو کاکا یا هیوادوال څخه به پوښتنه وکړو، هغه به موږ ته معلومات راکړي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سلامش. خیر اوسئ. مننه. ماشاءالله دلته خو دغه فضا که موږ ګورو ډېره زیاته ارامه فضا ده او رښتیا هم وطن ډېر ښکلی دی. د وطن هره کناره، د وطن خاوره، د وطن طبیعت انسان ته یو سکون ورکوي. نو زه ډېر زیات خوشحاله شولم چې دغلته راغلم او له تاسو څخه به د میملي باغ په اړه باندې وم پوښتو چې څه معلومات لرئ د دې په اړه باندې. میملي باغ چا جوړ کړ او کله جوړ شو؟ دا خو د موږ مشرانو او د تاریخ والو هغه کړی چې شاهجهان پاچا یو زوی و اورنګزیب نومېده. هغه ته شاهجهان پاچا یو بل زوی ته هغه ته هند کې تاج محل باغ جوړ کړی و. وایي دوی زوی ورته وایي چې یو باغ به ماته جوړوي په افغانستان کې. هغه ورته وایي چې تا ته به د سپین غره په لمن کې جوړ کړي. بیا راغله دا میمله انتخاب کړه دا ځای. خو بعضې خلک وایي چې دا میمله مخکې وه، بعضې خلک وایي چې نه د هغه لور یې وه نیمله نومېده چې دا باغ یې کله زوی ته جوړ کړو بیا د هغې نه وروسته د خپلې لور نوم پرې کېښود. اوس اکثره موږ وایو چې میمله او مطلب لیکل کېږي نیمله و. نو دا اوس دا پته نشته موږ ته خاص چې دا میمله مخکې وه او که دا نیمله مخکې وه که نه. خو دا باغ چې کله یې جوړ کړو نو بیا د هغه خپلې لور نوم یې پرې کېښود په دې باغ باندې. نو اوس دا سیمه ټوله په هماغه نیمله باندې مشهوره ده. څومره سیلانیان دلته راځي ستا په نظر باندې په اوسط ډول باندې؟ داسې ورځ راشي چې په زرګونو کسان وي، داسې ورځ راشي په سلګونو کسان وي، او داسې ورځ هم راشي چې څه مړی غونو ډېر هغه یې که نه داسې یو باد باران یو څه شی چې نو بیا څوک نه رسي. او اوس جمعې په ورځ دا سبا بل سبا د خیره جمعه ده نو چې ته راشې وګورې انشاءالله چې په زرګونو خلک دلته راځي، هر ولایت نه راځي. د خپلو کورنیو سره راځي؟ کورنیو سره راځي، فامیلي به راسي. که چېرته د کورنیو سره راځي دلته مثلا مېرمنې وي، لورګانې وي، مورې وي، امنیتي مسؤلین وي، بیا د هغوی سره کوم دغه چلند خو ورسره نه کوي چې خدای ناکړه چې مثلا یا فامیل راغلی یا څنګه؟ امنیتي مسؤلین ډېر همکاري ورسره کوي، ډېر همکاري ورسره کوي. بس څوک ډېر په خوشحاله فضا کې دلته چې راشي وخت تېروي او ډېر څه ډېر منندوی دي. یعنې د جمعې د هرې جمعې په اوږدو کې دلته زرګونه سیلانیان راځي؟ زرګونه سیلانیان. ډېر ښه. او دلته کوم حاصلات کېږي په داخل د باغ؟ دلته خو د کوریاجات دي، لکه انار دی، توتان دي، لوکاټ دي، چنار دی، نارنج دی، صبر دی، مورپنګ دی او اغوز دی. دا میوه‌جات دغه کوریاجاتو بوټي دي او اصل کې میوه‌جات چې دي هغه د لوکاټ میوه ده او نارنج میوه. او که یو سیلاني راشي دغه لوکاټ وشکي بیا نو که وشکوي 2-3 دانو باندې څه نه کېږي چې یاره داسې 2-3 دانې هغه شي هغه وشکوي نو خامخا شکوي. دا خو باغ دی، حاصلات ډېر زیات کېږي که نه؟ دغه حاصلات یې څوک وړي؟ دا بولې کېږي جلال آباد ریاست کې هغه کې بولې کېږي په ریاست کانال کې؟ ریاست زراعت کې. ریاست زراعت او دلته ته څه دنده لري؟ زه دلته خو پیلنه بوغان یم او بوغانانو باشي. څومره وخت کېږي دلته کار کوي؟ بس یو 23-24 کاله به کېږي. خدای نکرده داسې کوم څه داسې پیښه خو به دلته نه وي شوي چې مثلا د دې باغ په ضرر باندې واوسي یا هغه خلک چې مثلا نه غواړي چې دلته هغه سیلانیان راشي د زغم وړ وي؟ مثلا دلته ډېر داسې خلک شته دی چې مغرض دي یا تبعیض لري یا داسې اشخاص دي چې نه غواړي چې افغانان دې تل خوشحاله داسې خلک راغلي چې واده و دغه کوم ځای کې دلته الله به زه ونې وښیم چې واده و او دغه پټاسې ورجې کړه ونې ته ونې یو دم ور واخیستو. خلکو موږ ته غاږ هم ونه کړو چې کله دې کرول نه داسې وتې وه بیا دلته نور محافظین وو هغې ورته یې غاږ کړی او چې هلته ونه ور واخیست. نو بیا که درته وایم چې دا ټول ولس راووتو دغه ونې ور یې مړ کړو نو بیخي هغه ونې زه درته اوس ښیم ولاړې دي وچې کلکې دي. نو دغسې خلک شته دی چې هغه مساد کې که موږ ته هم غاږ کړی و چې یاره دا ونه ور یې واخیستو راشئ نو موږ به دستي مړ کړه ونې به خرابې شوې نه وي. نو خلک خپلې خپې سپکې کړې په خپله مخه لاړه او ونې خرابې شوې. او څومره بوغانان دلته کار کوي؟ دلته 7 کسان بوغانان یو او یو مامور دی. بزګران یعنې 8 نفره ټول هستئ د یو مامور په شمول. د دوی کار دلته همیشه دی چې د ورځو په اوږدو کې راځي کار کوي او که نه مثلا ورځې مو ورته ټاکلي؟ نه همیشه دی، بس یو جمعې په ورځ رخصت وي او نور بیا. ځمکه یې څنګه ده؟ حاصلات یې ښه دي؟ بلکل
ښکلې مځکه ده ډېره ښه داسې ښکلې مځکه یې چې ډېره زیاته مننه الله او تاسو خوشحاله. باور وکړئ یعنې تاسو مجاهد یاست چې د وطن ساتنه کوئ د وطن هره کناره او هغه شین بوټی چې مثلا وړوکی دی هغه غټوئ تاسو فکر وکړئ چې دغه هره ونه موږ ته یو تنفس راکوي له تاسو ډېره زیاته مننه الله خوشحاله خیر ده. اوسئ. خدای ماته مننه. راوړي. وطن رښتیا هم ډېر زیات ښکلی دی او د وطن هره کناره ښکلې ده موږ راغلي یو مملې باغ ته او په مملې باغ کې کومې پیښې چې په مملې باغ کې ترسره کېږي هغه به انشاءالله موږ تاسو ته درښایو ډېره زیاته مننه فشارونه دي دې کې پخوا چې و دې کې به شمې لګېدې داسې به پرې اوبه رالوېدې د اوبو به یو منظره جوړوله ډېر ښه یو شین زرغون هغه به یې جوړول بیا د هغې نه وروسته بیا په دې کې ګروپونه ولګېدل دلته بیا شیشې ورته ولګولې هغه ګروپو پسې هم خلکو شیشې انقلاب و نو شیشې پسې ماتې کړې وو او ګروپونه یې راوایسته او بېرته ویران شو نو دا ډېر ښه سیستم و ډېر ښه منظره به یې کوله ډېر روشنایي جوړوله په دې باندې اوبه را روانې وې دا فشارونه دلته ډنډه ده هغه ځای کې هغې ته اوبه رسي هغې کې به ډېر 4-5 متره به دا اوبه جګېدې پورته بې برکه ډېر ښه په دا چنارونه چې دي اور اخلي چې اوړي په موسم کې اکثره وخت اورونه اخلي داسې وخت راغلی چې د شپې دلته اردو پرته وه اور یې اخیستی و بیا موږ پسې اواله ولېږو چې راشئ چې اور یې اخیستی مړ کېږي نه بیا موږ د شپې پسې راغلي وو د ورځې اور اخیستی بیا موږ دا ولس کور آباد بیا ولس ټول پسې راوځي او بس اوبه ورته راغه کړو بیا په اوبو باندې ولس ټول سطلونه ځان اخیستي چا چا بوشکې راخلي څنګه اور اخلي د خپل اور اخلي ذاتن اور اخلي په دې اړه معلومات نه لري یاره نو دا د الله شان دی نه پوهېږو ډېر ښه مننه بسم الله الرحمن الرحیم زه عزت الله د عبدالحکیم باشي زوی او د ننګرهار ولایت د خوږیاڼو ولسوالۍ د میملې د قریې اوسېدونکی نو دا تاسې پوښتنه وکړله چې د هغه د باغ تاریخ نو د دې باغ تاریخ تاسو له خپلو ټولو ته معلومه ده چې هر شی جوړېږي یو تاریخ لري تاریخ لیکل کېږي د دې باغ تاریخ و خو د نیکه په وخت کې دلته غازي امان الله خان په وخت کې دغه یو عمارت و د دې تاریخ په هغه تیږه باندې لیکل شوی و په دې عمارت کې نصب شوی و او زموږ د پلار د هغه نیکه پلار له ویلي پلار ما له ویلي وي چې د تاریخ په هغې تیږه کې و خو کله چې انګریزان بس پاسه د ګندمک د خوا نه راغلل دلته په میمله کې د دوه شپه وکړله نو بیا چې کله د دې ځای نه تلل مقصد دغه هغه د تاریخ تیږه انګریزانو د ځان سره یوړه نه پوهېږو چې چېرته یې ښخه کړه چېرته یې خطا کړله خو نور خدای له به هغه معلومات وي نو په دغه تیږه کې لیکل شوي وو چې شاه جهان پاچا جوړ کړی دی او دا د میملې د هغه په نامه باندې د ده لور وه او دا چې کله دا باغ یې جوړ کړو نو دغه د لور په نامه یې کړلو نو دا تقریبا نو د 400-500 کاله دا تاریخ لري دا چې پخوا جوړ شوی دی او الله پاک دغه باغ له دوه عزته یې کړل چې یو تولیدي او یو تفریحي تولیدي دا معنا چې په دغه باغ کې په رقم باندې 12 رقم ونې روزل کېږي او دغه ونه د افغانستان ټولو ولایتونو توزیع کېږي او کارول کېږي یا په وړیا په توګه او یا په بیه باندې او تفریحي دا معنا کنه چې دغه د سیل ځای دی دغه د هر ولایت نه دغه خلک رسي او دغه ته سیل لپاره میلې کوي او دغه چکرې وي او بیرته خپل کور ورسي Bye bye. Mana na?